خلیلزاد ایرانی چارواکي باید د افغانستان ګواښول بند کړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. شبنم مزریم، پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د ایران او د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو لخوا د هلمند د اوبو د حقابې په اړه د تیرې اونۍ ناندریزو څرګندونو وروسته د ایراني چارواکو ګواښونو او خبرداري ته په کتنې زلمي خلیلزاد له ایراني چارواکو غوښتي چې د دغې ستونزې د هوارولو لپاره د افغانستان پر وړاندې د زور څخه د کار اخیستلو په اړه ګواښونه دې بند کړي. افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چهارشنبې په ورځ مې 24مه د جوزا دریمه د خپل ټویټر په پاڼه په څو پرلپسې ټویټونو کې ویلي چې ایران او اسلامي امارت باید د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1950 لمریز کال تړون ته مراجعه وکړي او رامنځته شوې ستونزې ته د همدې تړون د عملي کېدو له لارې حل لار ولټوي. ښاغلي خلیلزاد لیکلي ایراني مشران افغانستان ته د پوځي ځواک څخه د کار اخیستلو د دښمنۍ د یو شمېر کړنو او ممکن د جګړې په ګډون ګواښونه کوي. ولې هغوی دا استدلال کوي چې ایران له افغانستان څخه هغه ټاکلې اندازه اوبه چې د دوو هیوادونو ترمنځ د 1993 کال په تړون کې یادونه شوې او باید ترلاسه کړي نه ترلاسه کوي. افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي ویلي چې د 1993 کال تړون د دوو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره 3 وړاندیزونه لري. یو دا چې د دوه اړخیزو ډیپلوماټیکو بوختیاوو له لارې ستونزې ته د حل لار ولټول شي. دوهم دا چې د دریم ګړي اړخ څخه د ستونزې د هوارولو لپاره کار واخیستل شي او کچېرې بیا هم ستونزه حل نشي نو باید مسأله محکمې ته وړاندې شي. زلمي خلیلزاد ویلي د دغو اقداماتو له یو یې هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. د ایران رژیم باید د ځواکونو څخه د کار اخیستلو ګواښونه پای ته ورسوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي په ګډون د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو د تیر اونۍ په اوږدو کې په خپلو څرګندونو کې اسلامي امارت ته خبرداری ورکړې وه چې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو حق ورکړي. رئیسي د ایران د سیستان بلوچستان ولایت ته د مې 18مه غویي 28مه د سفر پر مهال خبري اعلانو ته وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د ایران د حکومت منطق عادي ونه ګڼي او تهران د هلمند سیند څخه د اوبو د خپل حق په اړه ډیر جدي دی. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي د دغه هیواد وچکالۍ ځپلي سویل ختیځ ته د سفر پر مهال وویل زه د افغانستان واکمنانو ته خبرداری ورکوم چې سمدستي د سیستان بلوچستان خلکو ته د دوی د اوبو حق ورکړي. رئیسي وویل چې افغانستان باید ایرانی کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د کمال خان بند کې د اوبو د وضعیت مستقیمه لیدنه او ارزونه وکړي او زیاته یې کړه چې د وخت په تیریدو سره ستونزه نه حل کیږي. هغه همداراز وویل کله کله اوریدل کیږي چې بند کې چندانې اوبه نشته یا بند کې خټې او لوشي دي. د افغانستان واکمنان باید زموږ کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې خبرې ارزونه وکړي. که زموږ کارپوهان د اوبو کمښت تایید کړي موږ څه نه وایو او که نه زموږ د خلکو د حق ضایع کېدو اجازه به چاته ورنه کړو. د اسلامي امارت حکومت د ایراني چارواکو دغو څرګندونو ته په احتیاط غبرګون ښودلی او ایراني چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د خبرو له لارې دې ستونزې ته حل لار ولټوي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي د مې 22مه د جوزا په لومړی د اسلامي امارت د یو وژل شوي مشر ملا اختر منصور د تلین په مراسمو کې وویل چې اسلامي امارت په دغې مسئلې کې د دوو هیوادونو ترمنځ په 1951 کال کې شوي تړون ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړه له ایران څخه غواړو چې د اوبو حیاتي مسئله دې نه سیاسي کوي. ښه به دا وي چې په مطبوعاتو کې د غوغا جوړولو په ځای دا ډول مسایل دې د مخامخ خبرو او تفاهم له لارې حل کړو. د افغانستان پخواني حکومت چارواکو هم ویلي وو چې په تیرو کلونو کې ایران ته د هلمند اوبه د دوو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون څخه زیاتې بهیدلې دي. د دغو چارواکو د څرګندونو پر بنسټ په افغانستان کې د تیرو څه باندې 4 لسیزو جګړو او د اوبو نه مدیریت د دې سبب شوی چې هر کال شاوخوا 2.5 میلیارده متر مکعب اوبه ایران ته وبهیږي. په وروستیو کلونو کې دغه سیند په اوږدو کې د برېښنا بندونه هم جوړ شوي او د بلې خوا د جنوب لویدیځو او جنوبي ولایتونو په ګډون د افغانستان ډېرې برخې د څو کلونو د پرلپسې وچکالۍ تر اغېز لاندې دي چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه ډېره کمه کړې ده. د ایران سره پر پوله د
کمال خان بند چې د 2021م کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا پرانیستل شو هم د دغه سیند په اوږدو کې جوړ شوی دی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي چې اسلامي امارت د ایران سره د ښو اړیکو د ساتلو په لټه کې دي او په همدې دلیل یې د تیر رژیم پرتله د هلمند د اوبو په مسئله دریځ یو څه نرم دی.